ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. خوږو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د شین حرف دی. لکه د سین په شان لیکل کېږي خو په سر کې 3 ټکي لري او په کلماتو کې 3 غږه لري: شه، شې، شو. لکه د نورو حرفونو په شان. لکه شین د شربت په کلمه کې د شه غږ کړي. شین شربت، شین شربت، شه شربت. شربت په انګلیسي کې جوس وایي. دا نجلۍ وینئ د میز په سر یې ځان ته پیتزا ایښې او د مالټې شربت. د مالټې شربت سره پیتزا خوري. شین شربت، شین شربت په انګلیسي کې ورته جوس وایي. شین د شربت په کلمه کې د شه غږ کړي او شین د شیدې په کلمه کې د شې غږ کړي. شیدې، شیدې. دغه خور ورور ګورئ د میز په سر یې 2 ګیلاسه شیدې ایښي چې ویې چښي. ورور یې خور ته نارې کوي چې راشه شیدې وچښو. شیدو ته په انګلیسي کې ملک وایي. ملک. شین شیدې، شین شیدې. شین د شیدې په کلمه کې د شې غږ کړي. شې، شیدې. او شین د شونډو په کلمه کې د شو غږ کړي. شونډې. دغه شونډې وینئ سرې رنګ کړي. شونډې او په انګلیسي کې ورته لپس وایي. لپس. شین شونډې. شین د شونډې په کلمه کې د شو غږ کړي. شونډې، شو، شونډې. شونډې خو تاسو پیژنئ. دلته سرې شونډې ما تاسو ته ښودلې. شین شونډې او په انګلیسي کې ورته څه وایي؟ حتما هم زده شوي. لپس ورته وایي. لپس. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس همدومره و. د شین حرف چې 3 غږه لري: شه، شې، شو. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي او درس مو را سره تکرار کړی وي. نور نو مو وخت پوره شو. د خدای په امان.